د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا 300 افغان بېګناه کډوال چې وژل شوي دي، دا بین المللي جرم چیرته باید شکایت وشي، څنګه باید شکایت وشي او د چا لخوا نه باید شکایت وشي. د دې په اساس دا ډیر زیات مهم دی چې تاسې باید دا موضوع بین المللي جنایت چې کوم ایران تر سره کړی دی او د دوی سرحدي ځواکونو دا تر سره کړی دی، د دې شکایت باید د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د کډوالو لپاره کوم اداره چې جوړه شوې ده د یونیسار په نوم باندې هلته موږ کولی شو دا شکایت وشي. او بل نړیوال جنایي محکمه یا ICC انټرنیشنل کرایمینل کورټ دې لپاره موږ کولی شو چې د دې شکایت هلته باید وشي. اوس دا شکایت څوک کولی شي؟ دا شکایت د پیښې قربانیان او د هغوی کورنۍ کولی شي، د بشري حقوقو سازمانونه چې کوم بین المللي راجستر شوي سازمانونه دي هغوی کولی شي، او بل افغان حکومت کولی شي. د افغان حکومت خو موږ رسمي کوم افغان حکومت نه لرو، او که چیرې لرو هم هغوی هیڅ نوع اقدام نه ده کړی په دغه موضوع باندې چې د خپل هیوادوالو لپاره دوی کوم اقدام وکړي او لاړ شي د دوی د بېګناه وژل شوو افغانانو د وینې او د قرباني کوم چې دوی قربانیان شوي دي په بېګناه ډول باندې د هغې پوښتنه وکړي. خیر د قانون له دید نه هم موږ رسمي هیواد نه لرو چې دوی لاړ شي د افغان حکومت تر عنوان لاندې د دغې قربانیانو پوښتنه وکړي. اوس دلته پاتې کېږي موضوع د پیښې د قربانیانو د کورنۍ او د بشري حقوقو سازمانونو لپاره. دلته باید د هغه کورنۍ چې د دې اولادونه په دغه پیښو کې قربانیان شوي دي، دوی باید نور ایران یا پاکستان یا داسې نور ظالم هیوادونه چې راځي همیش په افغانانو باندې داسې ظلمونه کوي هغوی ته باید چپ پاتې نشي. دوی باید خپل د پیښې کوم حادثات چې شوي دي هغه باید نړیوال سازمانونو ته چې مایات کړل هغوی ته باید دا شکایت وشي او دا تر نړیوال جنایي محکمې ته دا موضوع ورسیږي. شته افغانان چې په اروپا، امریکا یا کاناډا یا نور هیوادونو کې اوسیږي، دوی هم د یو افغان په حیث کولی شي چې د دغه حق لپاره چې کوم ظلم د افغانانو په حق باندې شوی دی، کوم ظلم چې دوی د افغانان وګړو باندې دوی کړی دی او دا بین المللي جنایت یې ترسره کړی، ولو که د خلکو اسناد درلود اسناد نه درلود، د انسان د وژلو حق هیڅ څوک نه لري چې دا د ایران د سرحدي ځواکونو لخوا ترسره شو او دوی په ډیر بې رحمانه ډول باندې ووژل شول. د وژلو حق هیڅ قانون چاته نه ده ورکړی او موږ هم دغه پیښه غندو او په دې هکله باندې هر څه چې د قانون له دید نه کم وس او توان زموږ پکې هغې نه به موږ دریغ نه کوو، د خپل افغانانو سره به ودرېږو. او هیله مې دا ده کوم افغانان چې خصوصا بیا په اروپا کې دي نو دوی ټول سره یو ځای شي په دې هکله باندې د نړیوال رسنیو ته او د هغوی په مرسته او د نړیوال بشري حقوقو سازمانونو ته کولی شي چې دوی هم خپل شکایتونه وړاندې کړي او دا موضوع دی باید جدي شي او دا کار باید ځکه افغانان وکړي چې موږ افغان حکومت نه لرو. متاسفانه رسمي افغان حکومت که چیرې موږ درلودی نو نن به د افغانانو دغه شته ظلم په هکله باندې به پوښتنه ترې شوی وی. تنها په خبرو باندې غندل نه یې پکار، عمل کې پکاري. او کله چې د موږ وګړي یا زموږ اتباع دا مسؤول نه د افغانیت نوم کوم چې په ویاړ باندې دوی اخلي هغه مسؤول نه او د هغه پوښتنه ونه شي نو نه شته دولت موږ ته په درد خوري، نه حکومت په درد خوري او نه موږ کوم رسمي حکومت لرو. نو هیله لرم چې خپل افغانان دې لاس په کار شي او په دې هکله باندې دې خپل اقدامات وکړي.